درنو لیدونکو سلامونه، جوړ په خیر. هیله ده ښه اوسئ. درنو لیدونکو موږ راغلي یو د ننګرهار ولایت هسکې مېنې ولسوالۍ یا دیبالا ورته څه ولسوالۍ ته. دا نو ډېر ښایسته او په زړه پورې شنه غرونه. نو درنو لیدونکو تاسو هم تر اوسه شېبه راسره ملتیا وکړئ چې د دغه ښکلې ولسوالۍ بېلابېل تصویرونه در باندې وګورو. موږ د هسکې مېنې ولسوالۍ ته راغلي یو. د کوم ولایت؟ د ننګرهار. ښه. او دغه ساحه چې دی د اوز درې په نوم ده. ښه. او موږ سره دا وسایل هم دي. وچه ډوډۍ بوتلې، وچه ډوډۍ او د اوبو بوتل، میوه، بعضې شیان نور دي. ښه. نو زه نه څنګه غواړم دا ځای نوم واخلم. څوک دي ملګري له خیره؟ چېرته ځو؟ چېرته روان دي؟ ملګري او دلته پلان څنګه دی له خیره؟ او عماد صاحب چې دی دا بیا موږ سره میلمه دی. دا پروګرام ما صرف د دې لپاره جوړ کړی. نن به خیره سره پروګرام کې هغه جوړوو، روش پروګرام دی هسکه مېنه کې. هسکه مېنه کې. او د روش تر څنګ به شین چای وي. شین چای مې ځکه یاد کړه چې دغه منطقه د دنګو اواز باکګراوند هم ورسره دغه باکګراوند کې تاسو دغه د اوبو اواز واورئ. دغه اوبه چې دي دا پورته لري، سپین غره اوبه دي، هسې ښایسته غرونه او دي. ډېر صفا سوتره اوبه دي. نو په دې کې د شین چای ډېر جلار سي، ډېر خوندور سي. نو درنو لیدونکو تاسو هم تر اوسه شېبه راسره ملتیا وکړئ. او اوس لنډه دمه لرو. اوس لنډه دمه لرو. نو تر هغې د همدغه هسکې مېنې ښایسته ښکلي په زړه پورې تصویرونه وګورو. تر هغه سره وګورئ چې څو موږ دیګ برابره وو. هلته موږ ملګري ټول ځای کېږو، ځای انتخابوي. نو تر هغې تاسو د ښکلي تصویرونه وګورئ. تاسو ګورئ دغه د غرو منځ کې شنې اوبه او د جلال آباد په دغه ګرمۍ کې ډېره ښایسته او په زړه پورې هوا، دغه شنو ونو او په دغه خړنو کې بهیدونکو اوبو جوړه کړې ده. نو درنو لیدونکو واقعیت چې د جلال آباد ښار ننګرهار ولایت هسکې مېنې ولسوالۍ ډېره په زړه پورې نو لکه کونړ غرونه غونډه دي. نو ونې نه پوهېږم چې ونې نښتر ونې دي او که دغه جلغوزي ونې دي. ډېرې دغه غرونه ډېر ښایسته په باندې پوښل شوي دي. هسې تاسو وګورئ ډېرې ښایسته پوښل شوي او ډېر جالب او په زړه پورې منظرې جوړې کړي دي.